رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د چا په کور کې لور وي یا یو بل بندۍ زنانا او دا د قرآن مجید تلاوت کوي 200 کالو پورې د دې زنانه د تلاوت په برکت الله دې کور باندې رزق نه بندي د چا لور د کور کې یا یو بل زنانه ده او هغه کور کې تلاوت کوي نو تلاوت خو اتوماتیک نه کیږي چې چا نه ویلي زده کړې وي د هغې نه وروستو به د دې داس استعداد صلاحیت پیدا شي چې هغه قرآن مجید کور کې ولولي نو کم کور کې چې زنانه تلاوت کوي الله رب العالمین دغه کور باندې 200 کالو پورې د رزق دروازې نه بندوي نن زموږ مشران په کورونو کې سار مانځه پسې چغې وایي جګړې کوي د کشرانو سره زنانو سره چې پاسئ دا دونه اوږده شپه تېره شوه دا د خوب ټایم خو نه دی نو دا لیوني نه دي د دې مازه خراب نه دا مونږ ته انسانیت ښیي مودي او مردار هندو دی او په ژمي کې 4 بجې پاسي او ټوپونه موپونه ویاسې منډې وایي ورزش کوي نه دین شته او نه دنیا د انسانیت په طریقه ده او مسلمانه تا کلمه ویلې ده مونځ کې او دین منې او سهار نه پاسي بانګونه الحمدلله چې یو ختم شوی نه بل شروع شي په وخت 20 منټه خو زموږ په علاقه کې بانګونه وي اور چا سره موبایل دا په ټیم کړي او دومره اوږدې شپې چې دا مشران پکې بار ته پاسېدو باندې تنګ شي او زموږ دا روان نسل چې ضرور په بل روان دی دا ډبلي پیدا کړي دي موبایل بس چې ماسکوتن شي یاد یو ځان ته نیولي نو چې تا ټوله شپه د خوب چې کوم ټایم و دی له ورکړه د عبادت ټایم کې به څنګه پاسي زما عزتمندو که ټول عمر دا موبایل او دا فلمونه او دا ګانې واورې تاله څه فایده نه درکوي الټه دې لیونی کوي تاواني کوي دي استعداد دې ختموي دین دې ختموي حیا دې ختموي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ادبوا اولادکم خپل اولاد ته ادب وښایئ د یو څو خبرو یو د خپل پیغمبر مینه ورته وښایئ چې یاره زموږ د پیغمبر په موږ باندې څه حق دی موږ په څه مسلمانان شوي یو لا اله الا الله محمد رسول الله چې موږ ویلی دی څه مطلب دی څومره درنه کلمه ده او موږ لا اله الا الله محمد رسول الله صرف ویلو سره خبره ختمه شوه امام ربانی رحمت الله علیه لیکلي مجدد الفسانی صاحب چې لا د دې کلمې صرف په دې لا ټکي کې دومره وزن دی چې د الله نه سوا وواړه ځمکې وواړه اسمانونه او په دې کې چې کوم څه دي صرف په دې یو لا سره تا رد کړل تا نفي کړل معلومه شوه چې دی نور الا الله کې به بیا څومره وزن وي دغه شانتې بیا پوره قرآن کې به څومره وزن وي او د دې برکات به څومره وي د دې فواید به څومره وي نو دا د ختم اجتماع دا سیاسي نه وي دا رواج نه وي دا د چا قومي خبره نه وي دا زموږ مذهبي او دینی یو نشانی ده امام سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د زمانې پورې ما ته څومره علما معلوم دي څومره محدثین او مفسرین او اولیاء کرام او بزرگان معلوم دي صحابه او تابعین سره دا ټولو دا طریقه وه چې قرآن به کله ختم کړ نو په دې به یو غونډه کوله یو اجتماع به کوله بیا د سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه روایت راوړي چې حضرت انس رضی الله عنه دا طریقه وه چې کله به هغه د قرآن مجید ختم وکړو نو خپل ملګري به را جمع کړل او رشتہ دار به را جمع کړل او ته به وفرمایل چې تاسو سره به فکري چې ما ولې راغونډ کړي یې واورئ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي عند ختم القرآن دعوة مستجابة قرآن چې کله ختمیږي په دغه وخت کې چې کومه دعا څوک وغواړي د ټولو دعا الله قبلوي عند ختم القرآن د دې یو ډېره ښکلې فایده موږ ته دا ده د عند ټکي
چې ختم شکیل احمد مولوی صاحب کړی دی، قاری کرام الله صاحب کړی دی، عرفان الله قاری صاحب کړی دی او ماشومانو کړی دی. مونږ په ختم کې پورا ختم کې صدار نو خو د اخیری ورځ کې شریک شو نو زمونږ هم دعاګانې قبلېږي. سبحان الله. روایاتو کې راغلي 4,000 فرشتي دې مجلس ته راځي. ځینې روایاتو کې 80,000 فرشتي راغلي دي د ختم قرآن په تقریب کې شریک وي او دا خلک چې څومره دعاګانې کوي د دې په دې دعا باندې امین وایي. دا د فرشتو محفل دی، دا د قرآن د اعزاز محفل دی. احادیثو کې راغلي دي چې یو سړی د قرآن ختم ته حاضر شو، د ختم په ورځ باندې کېناستو نو د دې سړي د ثواب داسې مثال دی لکه یو جنگ وشي د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې او اسلام ته الله غلبه ورکړي او بیا غنیمتونه تقسیمیږي او یو غازی دغه وخت کې راورسیږي اس تکلیف برداشت نه کی او په غنیمت کې وته پوره حصہ ملو شي. دا مثال دا خلکو دی چې صرف په دې ورځ باندې راغی او په ادب باندې کېناستو او علماو ته او قاریانو صاحبانو ته غوږ کېښود. د دې خلکو داسې لکه زموږ استاسو الله کریم دې دا ثوابونه موږ تاسو ټولو ته را نصیب کړي. یاد ساتئ د قرآن په موږ باندې حقوق دي. د ټول نه غټ حق دا دی چې موږ په دې ایمان راوړو. د قرآن د ایمان مطلب دا دی چې دا د الله د طرف اخري آسماني کتاب دی. په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دی. دې کې څوک نه کمې کولی شي نه زیاتې کولی شي. د دواړو جهانو خیر الله په دې کې موږ ته خیر دی. کامیابي زموږ په دې کتاب کې ده. د دې نه بله خبره د چا اوچته نشته او داسې یو خیر نشته مگر الله په دې کې موږ ته رالیږلی دی. بل حق د قرآن دا دی چې بیا به الفاظ وي، دریم دا دی بیا به معنی زده کې او عمل به پکې صرف ویل به نه چې په ژبه پورې. قرآن کې دا تاثیر دی چې څوک یې وایي دا وینم عمل دی. د دې ویلو په دې ژبه راوستو خپله نیکي ده او چې بار بار یې وی او ته ورته زړه متوجه کړي نو وړه کې لاره کوي. سړی د ګناه نه بندوي، د نیکۍ ماده پکې پیدا کوي. امام ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي مدارج السالکین کې چې یو سړی قرآن مجید راوالي او د قرآن تلاوت کوي او دې قرآن ته سوچ کوي داسې چې دې آیات کې مونځ راغلی دی زما مانځه کې څه مسله ده، زه مونځ کوم که نه کوم. زکات راغلی ما کې زکات شته که نشته. د ګناه نه من راغلی دا ګناه نه زه منې شوی یم که نه یم منې شوی. دا سوچ کوي. دا طریقه د تلاوت ده. په دې آیت باندې زما څومره عمل دی څومره نه دی. دا په دې طریقه چې تلاوت کوي دې سړي په زړه کې یو نور پیدا کېږي، د ګناه خیرې ترې لرې کېږي او هغه اعمال چې قرآن ورته ښایي د ده په عمل کې پیدا کېږي. ډېر خلک د قرآن فقط په اورېدو باندې مسلمانان شوي دي. ډېر خلک یو انګریزو ډېر غټ افسرو د نیوي بحري جزونو او د بیړیو او د سمندرو ډېر ماهرو. نو هغه ډېر عمر په دې سمندرو کې تیر کړو او سیاحت یې کړی سیل او سمندري سفر یې کړی وي. دی ریټیر شو، ډېر ښه مازغي او ډېر عمر یې دا سمندري سفر یې کړی وي. د هغه یو مسلمان ملګری و، یاره زه ریټیر شوم مړه مې تنګېږي څه کار مې نشته څه چل وکړم. نو مسلمان ملګری ډېر هوښیار و، هغه وله د قرآن شریف یو نسخه ورکړه چې ترجمې والا وه، انګریزي ترجمه یې شوې وه. مولانا عبدالمجید دریابادي رحمت الله علیه زمونږ د دیوبند په علماو کې دی. مولانا تانوي صاحب مرید دی. باقاعده ډېر علمونه نه ویلي خو د تانوي صاحب سره سبق ویلی فکر نه دیوبندي و. نو هغه د انګلیش ترجمه کړې ده. مفتی شفیع صاحب د علماء دیوبند سرخیل دی.
دارالعلوم دیوبند کې مفتی پاتې شوی دارالعلوم کراچۍ بنیاد هغه خیر داغه معرف القرآن د انګلیش کې ترجمه شوی دی نو د چرته د انګریزي ترجمه قرآن شریف دی ملګری لورکو نو د انګریز چې عیسایو او ډېر متعصب او دنیوي تعلیم ډېر زیات کو مسلمانانو سره او اسلام سره جوړ نو هغه یو شپه راته قرآن شریف ګوري ترجمه والی ایکی د سورۃ نور آیات راغی اتلسمه پارا کې آیات داسې دی او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض دایاتی دسی او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض دیت ترجمه تخیال اللہ فرمائی د کافر عقیدہ و عمل امام رازی وہی تفسیر کبیر کی ناغی مثال دلتا بیان دے وہی کافران و عقیدہ و عمل دا سی پتیارہ کی دے کا ظلمات پشانت تتیارو فی بحر اللجین پا یو جور سمندر کی بحر سمندر لجین جور من فوقه موج من فوقه سحاب چې هغه تیاره سمندر د پاسه بیا د سمندر د اوبو چپوي او د هغې د پاسه وریځ وي ظلمات بعضها فوق بعض تیارې وي د پاسه د تیارو نه دې ته متوجه شو دی خو په سمندر وپوهېدو د سمندر داسې سیل د کړو چې هر څه ورته معلوم دی حیران شو چې ما کتابونه ویلي او په دې کې ما پی ایچ ډي کړې ده او بیا خپله ګرځېدلی یم 15 کاله داسې نقشه چې ما په دې 15 کاله تعلیم کې او سروس کې په 40 کاله کې د ذهن ته راغلی و خو یو منټ کې ما ته وویله نور متوجه شو دې ته دې آیات ته پوری قرآن شریف بند کړ وی دا د مخلوق کلام نشي کېدی الته کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ټول وای کلمه وای ډېر وی جوړل او په خپل مسلمان شو د اسلام د لاره وته چاو خو دا قرآن مجید د الله پاک کلام او الله وته هدایت وکړو چې یو انګریز باندې اثر کوي و مسلمان کاکا مونږ خو الحمدلله اورو په لوسپیکرو باندې علما وایي د جمعې په ورځ هر ماسخوتن سحر ادیره کې جرګه کې دلته به وایي مولوي صاحب راځي زموږ استاد صاحب حضرت شیخ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب الله دې عمر کې برکت واچي تاسو ټول الله خوشاله کړي هغه په خپل مسلمان شو نو وروره د یو ډوډۍ لپاره موږ 3 پریدو دنیا ژوندون موږ ټول په دې لګولې ته وې دا رزق موږ په لګټو یو بل مثال درکم کنه دا کسی تاسو ډېرې خوښې دي بل مثال درکو یو نوجوان لکه ځوان زموږ د ځوانان چې وګوري کنه د ټولو په ډار باندې چې زه بار ملک ته لاړ شم او دا خار مان نه دی ښه پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې د کافر په وطن کې مړ شو د قیامت پر ورځ به کافرانو سره پاسي چې تعلیم دې کړی خپل قوم له ګټه ورکا خپل مسلمان له ګټه ورکا که مجبورای بالکل نو کنه لګي نو بیا سب تلی شي خو خپل دین به بچ ساتي خپل مسلمانی به بچ ساتي دا نه چې بیا هلته کې نعوذ بالله د دین نم خبر نه نو په دې شرط باندې چې هلته ستا دین ته او حیات
حفاظت ملوي بیا تلی شي په وخت شدید ضرورت کې د نوجوانو عصري تعلیم دپاره د یورپي ملکونو کې یو ملک ته لاړو ډېر زیات خلکو استعداد یې خو دیندارم نو هغه به خپل تعلیم هم کو بیا یو دکان کې یو سټور کې وو او چې فارغ به شو د اسلامیک سنټر ته بتلو او لرې فاصله کې یو جومات هلته به م تلو هفته کې یو ځل نیم چې چوټي به وه او یو عالم سره تعلق جوړ کړی یاره دین مې خراب نشي ځکه ماحول سړی خرابوي نو داسې وخت تېرېدو اچانک دا لږ غیب شو مولوي صاحب خبره کوي چې موږ وایي دا سړی ډېر ښه هلک و دیندار و نه ښکاري چې دا چېرته لاړو څه چلو شو د ده په دې کالج کې د یو جینۍ سره تعلق جوړ شوی په یو ځای کې تعلیم کو هغه عیسیانه وه ده به ورته وایي چې مسلمانه شه هغې به ورته عیسوي شه وخت تېرېدو د دواړو زړه کې ډېره زیاته یو بل سره مینه وه یا لږه بس یې که ځوانه بس یې که لکه وراره دا بند که او که ډېر سخت ضرورت دی نو بار وځه که نه ښه نو داسې چلو شو چې د دې دواړو دا خبرې شروع وي مسلمان نوجوان هم خپله خبره کوي دا هم خپله خبره کوي داسې وخت تېرېدو یو ورځ دا جینۍ ورته وایي چې زمونږ کور ته لږ راشه زه د خپل پلار مور سره ملاوم دی لاړو هغې سره دغه مسافر و دغه جینۍ مور پلار سره ملاو شو د هغې هم دا ډېر زیات خوښ شو او د ځان د ګناه نه بلکل بچ ساتل هغه جینۍ مور او پلار ته وایي چې زما تاسو به مې چاله ورکوي بدله مې ورکوي چې دی راته څه وایي زه یې منمه چې نه دی به زموږ مني نو بیا به دې ورکوو خبرې کېدې دې کې وخت تېر شو بیا د دې پلار هم سره تعلق جوړ شو تلل راتلل شروع شو دا پلار یې ورته وایي چې داسې کار دی چې زه غواړم چې ته زموږ خپل شي زما یو شرط او دا څو خبرې دا به ته منې وایي څه خبرې ته ووایه زه هم غواړم چې یو واده به کوم چې تاسو سره زما وشي دا رشته وایي زما شرط دا دی چې یو خو به ته زموږ په کور کې اوسېږي وایي بلکل اوسېږم دویم دا چې اوس تعلیم دیو کو دا نوکری دیم زما دی دا کار چې کې زما دی لور سره یو ځای دی همداسې به یو ځای کار کوي بلکل ما ته منظوره ده دریم دا چې ته به د یو مسلمان سره تعلق نه ساتي وایي دا هم ټیک ده ځه نه به ساتم څلورم دا چې د اتوار په ورځ به موږ سره ګرجې ته ځي د عیسیانو چې کوم عبادت خانه وي هلته به ځي وایي دا هم صحیح ده او عیسیت خو نه قبلې او عیسیت نه قبلو دین نه پرېږدو دا ته چې دین نه قبلې زموږ عیسیت نه قبلې زه دا جینۍ نه درکوم دا یو شرط دی دا مو منه دا نوجوان دوکه شو وایي زه بس عیسیت پې م در سره منظور دین یې پرېښود هغه جینۍ ده وکړله
او ما کور کې اوسېدو څومره مذهبي کتابونه چې د سره هغه لري کړي مذهبي خلکو سره جمعات ته بدلو راتلو هغه نه بند کړ د ځان سره یو قرآن شریف پرېښود کله کله به دا کولو کو جړل به ورته خپل غلطي کو ته معلوم هو کنه چې ظلم میکړه ځان سره غلطي دا قرآن شریف به کولو کو جړل به ورته چې کله وته مکمل شو یو ورځ د کور والا د دې کمرې صفایي کوي او قرآن شریف پروت دی هغې نه پېژني دا قرآن شریف دی آسماني کتاب دی هغې وایي دا کتاب خو څو میاشتو راسې د سره پروت دی دا بیا څو ځل کتلی وي کاغذونه ماغذونه یې راټول کړو دا قرآن شریف هم راواستو ډسبین کې یې لړا کوله هغوی شیونه وه دی راغو ناوخته ماښام چې وی که دغه ځای کې قرآن شریف نه و په زړه یې یو ټک و زړه نه خو مسلمان و که پښتون سړی مسلمان سړی دا څوک نشي ته وګورئ دا ولې په غټو هدو باندې پښتانه نه علي دا خرڅېږي نه که هر څومره بې خونده شي په مذهب سودا نه کوي په ټوله دنیا کې منلې شوې خبره ده الحمدلله زما عزتمند داسې کار شو چې دلته دا کتاب واسه شو یا څومره وخت دلته پروت و اخو ما کاغذونو کې ډسبین کې لړا کړی دی دوی چې ډسبین ټکې واورېدو کټ نه یې راودانګل منډه یې کړه او ډسبین ته ځان ورسو قرآن شریف یې راواغېستو دوړې ته لرې کې ښکلې کړو ویې جړل اخه د ورته څه چل شوی دی دا څه مسله ده ته به مونږ پوه که بس ښځه هم په ژړا شو ورسره جاړي جاړي چې کله هلک داسې بهوش کې شو صحیح شو ښځه دې بیا تپوس کوي دا څه مسله ده ما څه غلطي کړې ده ته ما ته ووایه بیا به نه کوم که نه وایي دا زمونږ آسماني مذهبي کتاب دی قرآن مجید او زه په دې ډېر خفه شوم چې تا دا دی ډسبین ته غورځولی دی وایي ښه دا هغه قرآن شریف دی وایي او دا قرآن مجید دی وایي ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم هلک ورته وایي چې تاسو خو دونه کلک عیسیان وایي چې زه هم د ایمان نه خلاص کړم ځان سره هم زه مرتد کړم عیسایي هم کړم اوس څنګه په خپله خوښه وایي چې مسلمانه وي وایي بس مسلمانه مې کړه وایي حال واضحه که وایي کلمه راته ووایه ده ورته کلمه وویله هلک هم مسلمان شو په خپله دا جینۍ هم مسلمانه شو تاسو وایه سبحان الله بیا ورته وایي وجه دا ده چې کله ته کور ته رالی او ما نه دې تپوس وکړو چې دا کتاب څه شو او ما ته خبره وکړه او تا دې کټ نه راودانګل نو ستا دې دانګلو ته ما کتل یو شغله ده نه اوچته شوه دا شغله روانه وه روانه وه روانه وه ډسبین ته چې ورسېدې نور هم غټه شوه ستا لاس کې دې کتاب سره یو پړق درنه ما کتو نو ما یې چې دا افاقي کتاب دی دا آسماني کتاب دی او زه بغیر د اسلام نه بل مذهب نه منم لا اله الا الله محمد رسول الله هغه لاړه پلار ته ویلې پلار یې ایمان وروړو مور یې ایمان وروړو نورو خویندو یې ایمان وروړو ټولې کورنۍ ایمان وروړو قرآن په برکت نن وروړه موږ قرآن شریفونه د پنجاب ته یو ځای ته تللی وم د قرآن شریف په المارۍ کې د سرو مچو ګبینو ولې دا د غیر مسلمو وطن دی شپېته کاله یې تېر کړي نسوار اچوي چیلم څکي او سپي جنګوي جنګ جګړې کوي مونځ نه کوي او چې تپوس وکړي د جنازې مونځ نه ورځي خفه کېږه ما حاجي صاحب دا ټول مشران ناست دي جنازې مونځ نه ورځي پلار له جواب ورکوي د مشر نه مخکې روان دي که چا ورته وایي چې په سرتور سر مونځ مه کوه جګړه ورسره کوي که چا ورته وایي چې جومات کې شور مه کوه هغه مشر داسې په خبره پیمانه کې چې بیا وایي چې یاره بس غلی به راځم او غلی به وځم
ولې د تا سره درته بده خبره کړې ده دې مشر دا ته وایي چې سرتور ځان مونږ مه کوه یا دا دی چې جومات کې شور مه کوئ تاسو چاته ویلی شئ چې اوس نشو ویلی مونږه هغه وخت تېر دی عیسی به دین خود او موسی به دین خود کار دی زما عزتمندو دا معاشره بل طرف ته روانه ده او ستاسو دا خرابوي اوس په مونږ باندې مسر کوي مونږ نه مغه خلک جوړ شو ملا هم راځي جومات ته بس د مقتدیانو نه مخکې وځي او مقتدیان د امام نه مخکې وځي دین نه څوک هم نه دي خبر حتی چې زمونږ د جنازو نه سمې سیاسي جلسې جوړې شوي دي چا سره هم زړه درد نی اول ما سره چې یاره دا زمونږ ورور مسلمان مونږ دې خاورې ته لیږو د سره به اوس څه کېږي او ده پسې زما نمبر دی ما سره به څه کېږي دوستانو که قرآن و دا تربیت قرآن خلکو له ورکوي او داسې تربیت ورکوي چې بیا په یو رنګ هم نه خیږي الحمدلله صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دا الله د دین رنګ هغې ته بل رنګ نشي رسېدی حتی چې دا رنګ په لحد کې وي میدان محشر کې به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به خپل امتیان په قیامت کې میدان محشر کې په دې پیژنم چې د دوی د اودس اندامونه به پړقېږي او نن دا مشران کور کې بچي پاسوي که نه نو ډېرې میندې ورته وایي مه پاسوه نن د سکول چوټي ده یخني ده سکول لی وختي پاسوي او سار سپارې ده او سبق پرې نه پرېږدي او ډېرو ځوانانو ته د پلار قبر هم نه معلوم ماشاءالله دا نیک عمله صالحه بچي دي که نه تپوس دي که څو بچي دي مال د خدای شپږ دي او یو ته هم داسې پته نه نو ګوره بچي د چرګو هم وي د غواګانو هم وي خفه کېږه مه د انسان بچی به د انسان په لار رواني خدای دې موږ له انسانیت راکړي او زموږ بچو ته دې خدای انسانیت ورکړي انسانیت دغه ځای کې کېږي چې علماو ته کښېني مدرسې ته قرآن ته الله کریم دې زموږ ستاسو قرآن سره مینه او شغف پیدا کړي دا خبرې دې خدای اول زما په ژوند کې راولي زما د رونو زما د اهل بیتو ژوند کې دې راولي او بیا دې ستاسو کورونو کې او د ټول عالم اسلام کورونو کې د قرآن رڼا خدای عامه کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف ټول وایي په اوچت اواز وایي چې زه واورم چې تاسو درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي وعلى اله وسلم تسلیما